ماښام لا په خدای یقین وکړه، په قسم درته وایم، په ایمان درته وایم، کوم بل سوچ ولې شته یې راولاړ شه، بس د ځان نوم کار خلاص کړه چې د خلک بېغمه سي او د دا سپین سرې مور رسوه. دا دغه مې وکړل چې خپله خو به ورسې، مور به کار به ور وکړې، زار به په وخورې، و زه به ولاړ سم ځان به وځړوم. و دا زه ته موږ دلې رالم، قسم په قرآن که مو د تام څکه کړې چې اوس موږ غلا وکړو، و غلا ته هم مجبور یې چې دلته د یو عاجز یې موږ یې په لار کې ورته ودرېږو. زه به مجبور اخر و دې ته یم چې زه به هم راولاړېږم، زه په خپله زار خورم، په دا سپین سرې مور به زار خورم. مجبوره زه و دغه ځای ته یم، ولې چې زموږ سره هېڅ دغه نه وسي، موږ مجبوره و دغه ځای ته سل په سله کې یو. دا اوس ماښام ما ستا په دغه باندې وویلم، ما تا ټلیفون ماخستن در وکړئ چې ته ولې ټلیفون به ور وکړې، بیا چیرې دا رقم خبرې سي، خلک به دا رقم وایي چې معنا تا ولې دی نه ویلی یا موږ نه خبرولو. دغه خاطر ما دغه وایي، کنې ما خپل حق ادا کوو. د دغه ځوان اواز تاسو واورئ، د دوی له خولې خبرې واورئ، او بیا تاسو په خپل قضاوت خپله وکړئ، په خپل ګریوان کې په خپله بیا وګورئ. دا هغه څوک در ښیم د کوم ملګري چې ویډیو ګوري، دغه ویډیو باید چې مخ ته شیر کړئ. بیا هغه څوک در ښیم چې شتمن خلک دي، وس توان یې لري، که مسافر دي که په وطن کې دننه دي. موږ اخر مجبور رسولو چې خلک اوس پر ویډیو راولو، د خلکو سره ویډیو کوو، خلک خپل اواز پورته کړي. موږ خو په خپل څو نمبره کې دننه موږ به درتې پرې اواز در رسوئ، د غریبان سره کومک وکړئ، مرسته وکړئ، دوی به داسې خاص نه ګڼله. اوس اخر موږ مجبور یو، خلک به درتې پرې اواز د خلکو اواز به در تاسو پر رسوو، نورې خبرې به د دوی اورو چې دی څه وایي، کم فریاد لري، د دا فریاد دی واورئ، او بیا دا ویډیو مخ ته سره شیر کړئ. کوم څه په وس پرو زموږ اکاونټ نمبر دی، امانت د دغه کورنۍ لپاره موږ سره خپل وس توان وکړئ. ډېره مننه. ځوانه جوړ په خیر. ستړی مه سې، څنګه ښه یې جوړ یې، الله دې وزونه درکړي. موږ خو وروره مخکې باډر چیله ولو، اوښته و رابوښته به یو د غوړو ډبه راړولې، بس دا رقم کار وکوئ مو. نو دا باډر چې بند شلو اوس دی یو 2 میاشتې به لږ کم وي، دونه وخت یې کېږي چې بند شوی دی. په قرآن که دونه لرو چې ویې خورو. دا ماښام تناره والا ته ورغلم، پیسې راپسې پاتولې، ولې ډوډۍ نه درکوم. عباره زره لا ته هم مجبور یې چې دلته د یو عاجز یې موږ یې په لار کې ورته ودرېږو. نو موږ مجبور یو، وایي دغه ځای ته مجبور یې، بس چې څوک موږ سره وس دغه کوي، د خدای دپاره دې وکړي، او ولې الله تی ته یې وزونه درکړي چې د غریبانو دپاره راوتلي یاست. خدای مو هم دا دنیا در سمه کړو، مو خدای په هغه دنیا وزونه. مننه کور ودان. دغه ځوان خبرې ته یې واورېدې، دی وایي زه اوس دې ته مجبور یم چې غلا وکړم. دا غله چې په ښار کې ګرځي، دا د مستۍ دا غله نه، یو خو خلک یې د وخت څخه په دا کاسه یې خوړلي. دا اوس چې غلاوې کېږي، دا اوس چې منشیات فروشان دي یا منشیات کوي یا په نشو کې راغلي دي، ډېره بیا د بیمار دا خبرې پر کیمره باندې خوند نه کوي. دا کم خلک چې راغلي دي، دا د مستۍ هېڅوک نه دي راغلي، دا د غربت ښکار ګرځېدل دي. زموږ تاسو ته که تاسو ته معلوم، زموږ تاسې اجانس ته پر بار باندې پیسې بازي، پر بار ته پیسې استې. اول په د چمن د فلسطین لپاره په لکونو روپۍ ټولې سولې، د چمن خلکو یو د بل د ښاره څخه پیسې فلسطین ته په لکونو روپۍ، په کروړونو روپۍ ور واستولې، مګر د دوی پر ښار نن در فلسطین تباه او برباد دی. فلسطین خاص معلومولو چې جنګ پر شروع دی، ګولۍ پر ورېدلې، نړۍ ورته کتل، دنیا ورته کتله. چمن دا 2 میاشتې کېږي د لوږې د تږي څخه دغه رقم کورونه ناست دی، د لوږې او د تندې څخه دوی د پر کورو باندې ټوله ځوانان ینګ ځوانان دي. یاره سړی دی اوس اول دا ځوان چې چاته سبا لاس ونیسي، خو یاره ځوان سړی ورڅ خواري وکاږي، اشه دی کومه خواري وکاږي. په چمن کې باغ شته، کارخانه شته، یو بل داسې څه شته چې دی ورڅ 500 کې وګټي، نه د باډر د غره په اوخوا اوښتلی سي، کوټې او کراچي ته تللی نه سي. هلته پښتانه خامخا ځپل کېږي، شنه د کاډونه دي، نور سامانونه دي نه پرېږدي، دا خوا ته باډر ته پاسپورټ دی باډر باندې. نو دی اخر وکړي څه؟ دوی دومره غټه مبارزه په مخه اخیستې ده، په چمن کې دا 2 میاشتې کېږي پر سړک باندې ناست دي، د ټوله پښتانه بیلټ ناره کوي، د پښتانه دا کم کرښ ناره کوي، مګر تاسو دونه نه سئ کولی چې پر دا غریبان سره کومک او مرسته وکړي، د دا خلکو په حال باندې ځان خبر کړي. اشه ځوانه که چیرې دا دروازه نور هم موږ ځینې خبرې نه شروع ولې معنا نه لري، دا سرګرمي کېږو.
دغه ډېر وخت نور هم اخلي، موږ ته معلومه ده. که یو دغسې خو 2-3 میاشتې به خلاص شي. دا که دا دروازه نور هم ډېر وخت بنده سوله، اخر ته به کوې څه؟ نو اخر موږ مجبور یو، وغلات هم مجبور یو. له کابله ورځ چې ځوان ځان وځړوي ودې ته هم موږ تیار مجبور یو. او بلکې زه به مجبور اخر ودې ته یم چې زه به هم راولاړېږم، زه به خپله زار خورم، په دا سپین سرې مور به زار خورم. مجبوره زه و دغه ځای ته یم. ولې چې زموږ سره هېڅ دغه نه وسي، موږ مجبوره و دغه ځای ته سل په سله کې یو. دا اوس ماښام ما ستا په دغه باندې وویله ما تا ټلیفون ماخستن در وکړئ چې ته ولې ټلیفون بر وکړې. بیا چیرې دا رقم خبرې سي، خلک به دا رقم وایي چې معنا تا ولې دی نه ویل یا موږ نه خبرولو. دغه خاطر ما دغه وکړ. کنې ماښام لا په خدای یقین وکړه، په قسم درته وایم، په ایمان درته وایم، کوم بل سوچ ولې شته یې راولاړ سه، بس د ځان هم کار خلاص کړه چې خلک بیا غمه سي او د دا سپین سرې مور رسوم. دا دغه مې وکړل چې خپله خو به ورسې، مور به کار به ور وکړې، زار به په وخورې، زه به ولاړ سم ځان به وځړوم. و دا ځای ته موږ مجبوره سولو. نو بس دغه رقم مال دی. نو اوس دا خبرې ته څه د زړه په غوږو واورې، بیا به ته دغه ورځ پر تی نه ده راغلې. کوم وخت که دغه پر دا کوم کتونکي چې دي، کوم شتمن خلک دي، په شتمنو کورو باندې اکثره وخت ما ته پر کمنټ کې داسې ځوان کمنټ وکړي چې هغه زه ښه پېژنم. زه تقریبا 4-5 کاله کېږي په دغه شي کې زه راغلی یم. د فیسبوک دغه فیسبوک دې سره مې علاقه پیدا کړې ده، د هرې آی ډي والا د هر یو داسې زه پېژنم، د عمل سکین په سکین عمل یې ما ته نه معلوم دی. داسې ځوان دا خبره وکړي سړی حیران شي، ته اوس د دوی رنګ وګوره، دوی پر کور باندې دا رقم غربت نه دی راغلی، په دوی کې هغه احساس نشته. په ما کې خدای احساس شته چې دغه ځوان اواز پورته کړم. دا ځوان زه خپله پېژنم، ما او دوی یو ځای کې موږ دوی ما نه دی شاید ما نه پېژني، خو زما خپله دی لیدلی دی پر دروازه باندې لغړتوب کوي. زه خپل لغړتوب کوم، خدای پاک به دروازه خلاصه کړي، خپل کار روزګار به وکړو. زما کې دا احساس ته چې دا غریبان له راسه اواز یې پورته کړم. که چیرې زه اواز پورته کړم دی ګمان وکړي، بل ګمان وکړي، پیسو د نور د یاره ته خپله سوچ ووه. زه اوس د دغه ځوان دپاره ماته څوک روپۍ راواستي، د دغه ځوان د پیسو څه زه یو روپۍ ودوي زرونه خو مه شوره چې دا زه پر خراب ځای ولګوم، زه یې وخورم، خپله شخصي له یا مور له یا کوروالا له دې له ویسم. تو قرآن دا په کوم اسلام کې ماته دا پیسې جایز ده؟ په کوم کتاب کې دا ماته جایز ده؟ خو مې لیدله څو عالمان سره مې ولیدله، څو کسان سره مې ولیدله، قسمونه مې سره کړه، هر ورځ پر ویډیو باندې درته وایي چې وروره قسم مې کړی دی. لا هم ته په زړه باندې تور یاست، داسې ته هېڅ کسور نه دی. دا خلکو دا رقم په دا وطن کې بنسټو والا، ځینې بنسټو والا د ځینې خلک دغه شی بدنامه کړی دی. نو نن سبا په هېڅ چا باندې باور نه کېږي. خدای خبره واوري، ما دا کار شروع کړی د غریبانو لپاره، اواز یې پورته کوم، کومک یې کوم، مرسته کوم چې وس مې یې در په وس به الله نه څه کوي. ما ته ځینې کسان مخصن میسج وکړي، ولې یاره دا خو نه ته نه کوې، هېڅ ویډیو وي جوړوې، موږ لیچش راوړي. ما ځوانه یوازې ته نه یې، ما سره 200 کورونه لیکل شوي دي، 160 کسان له ما په شمار نمبرونه هر څه یې ما لیکلي دي. دا کوم وخت چې هر څوک ما سره رجسټر وغواړي زه ښکاره کوم، 160 کورنۍ ته مې سامان رسول دي. نور ورور چې ما له شی راشي زه خامخا درته یې پر ده رسوم. نو زه څه کوم، پیسې چې ما ځان ته ولې هره روپۍ راته ارامه ده، نو زه دا پیسې څه په کوم، خو د هغه ستې لپاره د یو بل بس په څه کوم یې. قسم په خدای ما سره د 2-3 کوره اوس هم په 2-3 کوره شی ما سره پروت دی. د اوس حیران یم دا څه په وکړم. که مې اوغله واروړي هغه بل کابل وړی یا بل پاتې کېږي، که دې له بیا ورلم برته سبا زما سره بل شی نشته، زه هم د څو کورو شی به سره جمع کړم. دا بیا ویډیو کې زه شی راولم، خلک خو موږ نه راولو، دا کورونه خو نه راولو، صرف دا سامان په ویډیو کې راولم چې ورور دا امانتاً چې کوم پیسې ماته راغلي وي دا مې پر دا کورو مصرف کړې، څه اوس موږ د نورې مرستې لیکو. دا یوازې دا نه دی چې دا کورنۍ ټوله چمن دا رقم دی. هر ځای غریب شته، خو په چمن کې بیا نن سبا 2 میاشتې کېږي دروازه بنده ده، بالکل غربت زیات شوی. دا خلک د شهزادګان خلک وله دا د خپله خواري به یې کښله، خپل په مټ باندې پیسې ګټلې دی. ورسې وګوره هر وخت یې ننګ هم کړی دی، پر هر لاره باندې د والله که څوک سره معلومه کړي دا دومره د ننګیالیان خلک دي. خو نن دی راغلي دا رقم زهیر دی، راسئ کومک مرسته یې وکړي، د خدای لپاره وکړي، پر الله پاک به بیا معلوموي. پر دغه موبایل باندې تاسو پر یو سکرین باندې ګورئ، زموږ هم اکاونټ دی، زی پیسه اکاونټ دی، حکمت الله په نامه دی، هم زما واټساپ شمېره ده. پر واټساپ شمېره که چیرې کوم ملګري زموږ سره حال کوي، مې دا کور ته راولم، نورې غریبان ته یې رولم، هلته خپل رجسټر ښکاره کوم، زموږ سره حال کولی شي، هغه ایزي پیسه د په هغه کې خپل امانت راستولی شي دې غریبانو لپاره. نور نو څه د ویلو نشته، انشاءالله الله به تاسو ته خپله خبرې کوي. ډېره مننه کور ودان. اخري کومه غوښتنه لري؟ اخر دا غوښتنه لرو بس چارې یو ځای ورور موږ سره دا کومک وکړي
چې موږ د دا لارو موږ د دغه سره راوګرځېږو. خدای دې ورور عوضونه ورکړي، چې هر څوک دی بس وروره دغه دي چې څه مو وسي هغه وس سره وکړي د خدای دپاره. دا یوازې د غریبۍ پر تا ده که پر نورو هم؟ یا په نورو هم د یوازې پر ما نه ده، په دا چمن کې نن سبا بیخي ډېره سوې ده دا دغه خلک اوس هر شي ته د زما رقم هر شي ته اوس مجبوره دي خلک، نو بله لار نشته زموږ دپاره. مننه. چې هر څوک موږ ته هر څه راستئ، اول به موږ د دغه کورنۍ ډبل سامان ورته راوړو، که هر څه چې یا به در نوره ډېرې دې کورنۍ هر څه به ورپوره کړو، بیا به ورځو پر نورو کورو تقسیمو. یوازې دا کور نه دی په چمن کې، نور په سوونو په زرونو کورونه دي، هغو له به سامان رسو. سی څخه د مرستې په هیله، د ویډیو نشر کولو په هیله، ویډیو مخ ته شیر کړي، یو شتمن وروره پرې به ورسېږي، هغه به د غریبان سره کومک و مرسته وکړي، د دوی اواز به پورته سي، چمن د خلکو اواز به پورته سي، کومک به وکړي او الله پاک به دې ته اجر درکړي. ډېره مننه، کور ودان.